د علماو پورې ټوکې او مسخرې کول یا علماو ته تکلیف رسول او د علماو نه ازار اخیستل د هغې خلکو مختصر انجام. بس دا آخري خبره د ختموي. دا خبره زموږ ستا په ذهن کې وي. یو د یو عالم سره ستا ذاتي مسله راله، دنیاوي اصولو باندې پوله پټې و، تجارت و یا بله څه مسله وه، خو د صحیح مسله چې حقیقت وي که دغې دوران کې د یو عالم سره اختلاف راله هغه جدا خبره ده. د دې نه علاوه که صرف علماو ته یا عالم ته د دین خادمانو ته په سپک نظر ګورې، د دې وجه نه چې دا عالم دی او د سره علم دی، دا حافظ دی او د حفظ کړی دی، نو دا خورونو صراحتاً کفر دی، په دې کې هیڅ شک نشته. ځکه دلته کې تا سپکاوی د علم وکړه، سپکاوی د حفظ وکړه، سپکاوی د قرائت وکړه، نو سپکاوی د قرآن د حدیث د علم هغې ته سپک کتل دا سړی مسلمان نه پاتې کېږي. دا ټولې دنیا ته پته ده، دا مسلمه خبره ده. داسې کس به ایمان تازه کوي، بیا تجدید د ایمان بم کوي او که نکاح کړې وه تجدید د نکاح بم کوي. ځکه د علم او قرآن ته سپک وکتل، علم او قرآن ته سپک کتل دا څه دي؟ دا کفر دی. داسې څیز نه به ځان ساتې. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثلاث لا یستخف بهم الا منافق. حضور علیہ السلام فرمائی درې کسان داسې دي چې د دوی سپکاوی څوک کوي یا د درو کسانو ته څوک سپک ګوري، نو دا سړی به خالص منافق وي، نه مسلمان نشي کېدی. دا د حضور علیہ السلام حدیث دی، امام طبرانی رحمہ اللہ را نقل کرے دے، ترمذی شریف کے شتا اور ترغیب و ترہیب کی امام منذر رحمہ اللہ نقل کرے. ادرے کسان کم یو دی؟ ذو الشیب فی الاسلام، اغا سپین گیرے چی گیرے پا اسلام کی سپین شوے دا، یعنی مسلمان سپین گیرے. کم سپین گیرے؟ مسلمان سپین گیرے. اسے دور حاضر کے وہ مونگا و تاسو گورو، مونگا و تاسو اکثر خلق دی سپین گیرو تسپک گوری کنو گوری گوری کنا. داولی ذکر دے خلق و تربیت صحیح نہ دے شوے. خویات ساتی خفکی گو بنا زد یو غاڑی خبر نکم، زد دوارو طرف تا خبر کم. بعض خلق پا دے جدید دور کی تاسو بڑیر مشران او ډېر سپینګیري په دې ټیک ټاک باندې کتلی چې کمې نخرې کوي، نو دا سپینګیری پکې نه دی داخله، خو ځان په خپله شرمولی دی. هغې بوډا کاکا خو ځان په خپله شرمولی دی. تا له څه ضرورت دی چې ته ټیک ټاک ته راوتې او ګانو سره هم ګډېږي، یو سره هم ګډېږي، بل سره هم ګډېږي، پوهېږې، او پالک باندې د املا سچولی او د ځان نه کم عمر هلکانو سره ډډې جنګې را جنګې، نو بیا ستا قدر څوک نه کوي. دا هغه مؤمن مسلمان سپینګیری چې هغه په خپلو حدودو کې اوسېږي. اوس چې ته کشرانو سره په خپله باندې د خولې هغه بندن د مات کو قسمه قسم خبرې او په دې ژبه بریک نه وي، بیا خو ستا قدر څوک نه کوي. نو دی وجې نه مشران سپینګیري به الفاظ دیگر چې بوډاګان کاکاګان ورته ویلي کېږي، نو هغه به هم ډېر احتیاط کوي چې نوجوان ته
کشر الک ته دا موقع ورنکي چې د بې عزتي وکړي او د تسپک وګوري. اوس جدید دور دی، الله دې مونږ او تاسو معاف کړي او الله دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. تاسو به کتلي پوهې په خبره په دې ټیک ټاک باندې او په دغه باندې څومره نخرې راځي. الله دې زمونږ او ستاسو ټول مشران د دغسې حرکاتو نه په امن او امان کې وساتي او دا کم چې پکې مبتلا دي الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي. ورنه سپینګیري ته الله یو لوی مقام ورکړی دی. ګوره د سپینګیري نه الله حیا کوي، فرشتې ته حیا کوي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حیا کوي، نکیر منکر ته نه حیا کوي. ما ته د تعلیم دی چې تم ته نه حیا وکړه. او زمونږ او ستاسو په کور کې سپینګیری پلاري مو ته قدر کوو، سپین سرې مور ده قدر یې کوو. نو چې یو سړی د خپل پلار سپینګیری د هغه قدر نه کوي، مور سپین سرې د هغه قدر نه کوي، بار مشر خو دله ګازر هم نه ښکاري بیا ځکه چې د چا نه پیدا دی، چا ورسره محنت کړی دی، د هغه خیال نه ساتي، نو بهر ورته به اسم نه ښکاري. ښه ځکه د بهر سپینګیري په نسبت باندې د ده د مور او پلار درجه د هغه نه ډېره زیاته ده. دې څیزونو ته به مونږ او تاسو سوچ کوو. خاص کر زه نوجوانانو ته هم دا خبره کوم چې دې مشرانو پورې ټوکې مسخرې دا مه کوئ، ځان وساتئ که نه د هلاکت کندې ته به وغورځئ. دویم حضور علیہ السلام فرمائی وذو العلم، د علم خاوندان چې کوم دي اهل علم په هغوی پورې ټوکې مسخرې خنداګانې کول دا د چا کار وي؟ زه نه ویم. حضور علیہ السلام فرمائی دا د منافق انسان کار دی. دریم و امام مقسط، عادل بادشاہ چې عدل کوي. نو عادل بادشاہ ته چې څوک سپک ګوري نو حضور علیہ السلام فرمایي دا سړی منافق دی. نو د دې دریو کسانو باره کې حضور علیہ السلام فرمایلی چې دوی ته به سپک نه ګوري. اوس کم کس چې دوی ته سپک ګوري د په ایمان کې شک دی. او دا زه نه وایم، دا حضور علیہ السلام وینا ده، ما صرف پښتو کې ترجمه درته وکړله، زما خپله وینام نه ده. پوهیږې زه خو یو ادنا طالب العلم یم. او څوک چې بیا علماو ته سپک ګوري الله سبحانه وتعالی داسې انسان له سخته سزا ورکوي. د څه وجې نه؟ دې وجې نه چې علما د انبیو وارثان دي، ته ورله سپک ګورې، بل دا علما د الله ولیان او بزرګان دي. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دے من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، څوک چې زما د دوستانو سره دشمنی کې الله وی زما جنگ ته تیار شه. دو کسانو ته الله د جنگ اعلان کوي. سودخور ته په قرآن کې اعلان کړی دی چې او سودخوره زما جنگ له تیار شه. او د الله دوستانو سره چې دشمنی کې هغه له په حدیث قدسی کې اعلان دی زما جنگ ته تیار شه. اکثر د سودخور سړي انجام ډېر خطرناکي. نن سبا دا ګناه ډېره عام شوې ده. خو تاسو ګورئ څومره چې سودخواره وي دا په لیټرین کې مري. ښه ما ډېر ولیدل، ډېر سودخواره د په لیټرین کې مړ شوي. الله دې موږ تاسو د سودخورۍ نه په امن امان کې وساتي. دا د یو مؤمن مسلمان د سنه د هغه د بېوسۍ نه، د هغه د ضرورتمندۍ نه غلطه فایده اخیستل. د هغه ته ضرورت دی، تا نه 1,00,000 روپۍ قرض وغوښتې، 10,000 روپۍ قرض وغوښتې، نو قرض ورله ورکړه. نو دا څه وایي 10,000 روپۍ قرض در کوم د میاشتې په نیټه باندې. څه د میاشتې په نیټه باندې قرض در کومه، خو میاشت پس به راله 12,000 روپۍ راکې. دا سوچه سود دی. څه دی؟ سوچه سود. او آقا مدني فرمایي چې چا د سود 1 روپۍ وخوړه داسې شوه لکه خپلې سکه مور سره 26 کرته زنا وکړله. دومره خطرناکه ګناه ده. اوس خو یې وله نوم بدل کړی دی.
بینک کې به پیسې خېجي، دا منافع ده. دا څه ده؟ منافع ده. هماغه سود دی، منافع کوم ځای کې راغله. او جی دا خدا چل هر څومره چې نوم ولا بدل کې، خو عقلي مثال ووره. د اس یا د خره خاشنه دی چې راواخیستو په پلیټ کې د کېښوده، سوچه رومال دی پې واچو، د هغې نه راسګله او ګلاب جامن نه جوړېږي. او مکه ګنده څیز دی چې هر نوم ورله تېږدي. سود به سود دی، دا حرام دی او قطعا حرام دی. او سودخور ته الله د جنگ اعلان کړی دی. بل د سودخور سزا حضور فرمایي چې د قبر بعد د وینو تالاب وي، په هغې کې به د غوپې وي. او حضور علیہ السلام فرمایي دا ما د معراج په شپه وکته، وایي ما ته جبرائیل ووی چې محبوبه دا ستا د امت سودخواره دي چې دا د وینو په دې ډنډ کې غوپې وي او د غاړې ترازي و فرشته ورله په خوله کې کاڼی وردننه کوي. عظیمه ګناه ده. نو د چا د مجبورۍ نه هېڅکله غلطه فایده وانخلې، او هېڅکله چې کوم دی د مسلمان. بل دا یاد وساتئ چې کوم سړی سود کوي، ګوره د سودخور د کور د خوراک نه میګیم امان غواړي. ښه څه میګي چې کور کې دا میګي راوتي که نه، دا یو ټوټکه ده او هغه په هېڅ قیمت باندې ځینه د هغه د سودخور د کور اوړه دې راوړه او دې میګو ته دې واچول، دا میګي به تښتي، دی نه ایسارېږي، هغې هم ته پناه غواړي. دا دومره عظیمه ګناه ده. نو الله پاک دې زمونږ او ستاسو مسلمانانو باندې رحم وکړي. همدغه پیسې به په سود باندې ورکول، ډبل شات یوړې که یو نه دی څه ورسره وکړه، دا په سود باندې ورکړې وې که نه. شنه باغونه یې ورته ښودل، هم د دې پیسو نه به یې دې له پیسې ورکړي، منافع ده. تاوان پکې د سره و نه، ګټه وه. خو زمونږ او ستاسو خلکو بس دنیا سود کړې ده. هغه وي بعضې پکې داسې هم شته، هغه له چې ورشي یاره داسې دا ته بوی شي دا ماچس ولګوه چې ته ګوته ورته ونیسه، به ګوته ونیسي، زر ته لاس را دی خواږي. ګوره وي ته د ماچس دی تیلي ته ګوته نه شي نیوی، ما وی د جهنم اور ته ځان نیولی دی. نو زه به د سود پیسې اخلم نه. تا خدای تباه و برباد کا، د صفحې هستی نه میټو شي، تا ته دا جهنم دومره آسان ښکاري، ته جهنم ته سپک ګورې، د الله عذاب ته د سپک وکتل، پتا کې ایمان کم ځای کې دی. ته تجدید د ایمان وکړه، تجدید د نکاح وکړه، ځکه تا د الله عذاب له سپک وکتل. زموږ خلک اکثر خبره کوي خو ځان نه پوهېږي، لګیا د خولې نه خبره اوباسي خو سوچ پې نه کوي چې دا زه څه ویمه. دا خو د الله عذاب ته سپک کتل دي. نو د الله عذاب ته چې کوم سړی سپک ګور، د مسلمان نه پاتې کېږي. کنه تاسو پې د علماو نه فتوی راوالی بیا. بهرحال نو دو قسم خلکو ته الله د جنگ اعلان کړی. یو چا ته، یو چې د الله نیکانو بندگانو سره دشمنی کوي هغه ته، او دویم سودخور ته. نو اهل علم دا د الله سبحانه و تعالی د دین خادمان دي، نیکان دی، اولیاء و بزرگان دي. فقیه ابو اللیث سمرقندی رحمه الله فرمائی، وی صدیق اکبر سیب او فرمایل. د صدیق اکبر سیب خبر درا نقل کړی دا. صدیق اکبر سیب فرمای چې ما یو ځل خوب ولیده د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس. حضور علیہ السلام وفات شو، داوی د وفات نه بعد می خوب ولیده، و زه ډېر خوشحالم چې د حضور صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه. نو حضور علیہ السلام زه د لاسه ونیوم او راته فرمایل چې خپل نظر اوچت کو دوزخ ته وګوره. په دې خوب کې راته وی ما چې پورته وکته نو ما ولیده چې د ګناهګارانو یو غټ جماعت په عذاب کې مبتلا دی. مخونه چې کوم دي مسخ شوي دي، شکلونه د چا شکل چې کوم دی د خنزیر په شان دی، د چا شکل د بل زناور په شان دی، د چا شکل د بل زناور په شان دی. او دغه حالت کې دوی لګیا دي د جهنميانو د بدن نه چې کومې وینې تللی دي او زوی اداغي وجودونه کم زخمی دي، هغه ګنده اوبه ترې نه تللی دي، وایي دوی لګیا دي هغه اوبه څکي او په اور باندې سوځېدل.
صدیق اکبر سے فرمائی وی زړه سختو یریدم ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې اے د الله رسوله دا څوک دی چې دومره لوی عذاب کې گرفتار دی؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو فرمایل دا هغه خلق دی چې دوی به علماء ته تکلیف رسول. دا زما د امت هغه خلق دی چې کم خلق علماء له تکلیف رسی او دا غي نه معافي نه غوښتي او بغیر توبې مړ شوي دي. نو یې ځکه دغه انجام دی. رشید احمد گنگوہی رحمه الله فرمایي وای چې کله دا مړی دفن کی کنه نو موږ او تاسو ورلوي مخ قبلې ته کړی. هغه فرمایي وی زما د الله په ذات قسمی چا چې علماء له تکلیف رسول ټوکې مسخري کړي هغې پورې خنداګانې کړي وی زما د الله په ذات د قسم وي د قبر را کولو که د مخ به د قبلې نه راوړېدلي وی که د چا پکې شک وي راځه وي زما په وړاندې قبر را کولو که. او دا روایاتو کې هم راځي چې کله دفنی کی که نه او په دنیا کې د نیکانو سره دشمني کړي او بغیر توبې مړ شوی نو دغه ټیم کې دله فرشتې راشي او اوږده امسا ورسره اوږد کوتکي ورسره نو دله په دې تندي باندې یو مضبوط ګزار وکړي مخ واړه واخوا د بل طرف له ورله مخ راواړوي ستا د قبلې سره څه تعلق دی؟ ته په قبله باندې څه کې کم چې اهل قبله و تا ته قبله ښوده او ورپسې به دې مونځونه کول هغې خلکو له تا سپک کتلی دي ستا د قبلې سره هیڅ کار نشته وي دا مخ ورله داسې راواړئ. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو وساتي او الہ العالمین دې مونږ او تاسو په دین باندې په علم باندې په قرآن او په حدیث باندې الله پاک دې مونږ او تاسو مین کی. دا سو خبرې مو کی الہ العالمین دې اول ماتا بیا تاسو ټولو سامعینو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.